مشال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکی دین محمد حنیف او د یونیسف رئیس راستنیدونکو کډوالو ته د اسانتیاو پر چمتو کولو خبرې کړې دي. آسیا بانک له افغان زلزله ځپلو سره $3 میلیون مرسته اعلان کړه. تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه $6 میلیارډ $983 میلیون ته لوړه شوې. ټرمپ غزه کې د جګړې پای ته رسېدو په موخه نوې طرحه وړاندې کړه. د سوریې او اوکراین ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې یو ځل بیا پیل شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. دین محمد حنیف او د یونیسف رئیس راستنیدونکو کډوالو ته د اسانتیاو پر چمتو کولو خبرې کړې دي. د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له رئیس ډاکټر تاج الدین سره په لیدنه کې راستنیدونکو کډوالو ته د اسانتیاو پر چمتو کولو خبرې وکړې. د خبرپاڼې له مخې د اقتصاد وزیر په دې کتنه کې د دغه بنسټ لخوا له افغانانو سره د دوامدار مرستو مننه وکړه او اړمنو ته د خدماتو رسولو د ښه والي او په عمري پنډغالي کې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په موخه د کارکوونکو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. ورته مهال د یونیسف رئیس د همکاریو د دوام او اړمنو سره د بشري مرستو د ترسره کولو ډاډ ورکړ. آسیا بانک له افغان زلزله ځپلو سره $3 میلیون مرسته اعلان کړه. آسیا پراختیایي بانک خبر ورکړی افغانستان کې د زلزله ځپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره $3 میلیون بیړنۍ مرسته ځانګړې کړې ده. د معلوماتو له مخې دغه مالي مرستې د آسیا اوقیانوسیا پیښو ته ځواب صندوق څخه برابرې شوي چې د خوراکي توکو، بستو او یا نغدي مرستو په بڼه به 80,000 تنو ته ورسول شي. په ورته مهال آسیا پراختیایي بانک د زیانمنو ملاتړ لپاره د نورو لارو چارو خبر هم ورکړی دی. د یادونې وړ چې د هیواد ختیځ کې د وږي په 9مه نیټه خونړۍ زلزله وشوه چې د رسمي ارقامو پر بنسټ 2215 تنه پکې شهیدان، 3640 کسان ټپیان او 6702 کورونه پکې ویجاړ شول. تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه $6 میلیارډ $983 میلیون ته لوړه شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د پروس کال په پرتله د افغانستان بهرنۍ سوداګري 10 سلنه زیاته شوې ده. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د بهرنۍ سوداګرۍ کچه $6 میلیارډ $983 میلیون ته رسېدلې چې د پروس کال په پرتله 9 سلنه واردات او 21 سلنه واردات زیات شوي دي. د خبرپاڼې له مخې چې په صادراتو کې لویه برخه انځر، کشمش، پنبه، زردالو، زعفران، پیستا، انګور او غیر الکولي مشروبات شامل دي چې پاکستان، هند، متحده عربي امارات، قزاقستان، ترکیه، ایران، چین او عراق ته صادر شوي دي. کابل کې 9 مسلکي سوالګر له نږدې 200,000 افغانیو او سرو زرو سره نیول شوي. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نشهیي توکو پر ضد ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه مسلکي سوالګر چې شاوخوا 670,000 افغانۍ، 3 د سرو زرو لاکېټونه او د یو موټر اړوند اسناد، کیلي او جواز سیر ورسره نیولي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې نیول شویو سوالګرو کې 15 نارینه او 2 ښځینه شامل دي چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې په مسلکي ډول سوالګري کوله او له همدې لارې عواید ترلاسه کول. د ننګرهار سرطاني ناروغیو روغتون فعالیت پیلوي. د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د ننګرهار سرطاني ناروغیو روغتون کې خدمات پیلیږي. د عامې روغتیا رئیس مولوي امین شریف د یاد سازمان استازي ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په خبرو کې ویلي چې دغه روغتون ودانۍ او پرسونل لري خو طبي وسایلو او تجهیزاتو ته جدي اړتیا لري. د ننګرهار رسنیو دفتر لیکلي چې ډاکټر دورانی ډاډ ښودلی چې ډېر ژر به د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې روغتون کې خدمات پیل شي او په تدریجي ډول به انکشاف ورکړل شي. مسعود پزشکیان ویلي ایران هیڅکله د اټومي بم جوړولو په لټه کې نه و او نه دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو 80مې عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویلي چې
د امریکا او اسرائیلو لخوا د روان کال جون میاشت کې پر دغه هیواد شوي بریدونه ستر خیانت او د ثبات او سولې د ټینګښت د هڅو کمزوري کول دي. هغه یو ځل بیا د تهران د اتومي پروګرام په اړه د لویدیځ دریځ رد کړ او ټینګار یې وکړ ایران هیڅکله د اتومي بم د جوړولو په لټه کې نه و، نه اوس دی او نه هم د اتومي وسلو غوښتونکی دی. هغه ادعا وکړه چې 3 اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسه او آلمان د امریکا تر فشار لاندې کار کوي او د اتومي تفاهم له شرایطو تیریږي. د ایران د ولسمشر دا څرګندونې یوازې څو ورځې مخکې له هغه کوي چې ښایي پر تهران نړیوال بندیزونه بیرته ولګول شي. د لویدیځو هیوادونو په وینا دغه بندیزونه د سپټمبر په 28 نیټه عملي کیږي او د ایران د اتومي پروګرام پر سر د اندېښنو له امله دي. ټرمپ غزه کې د جګړې پای ته رسیدو په موخه نوې طرحه وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په څنډه کې د 9 اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په ناسته کې د غزې جګړې د پای ته رسیدو 21 مادهیزه طرحه وړاندې کړه. العربیه نیوز راپور ورکړی دغه طرحه کې د جګړې پای ته رسیدل، د زندانیانو ازادي، له غزې تړانګې د اسرائیلي عسکرو تدریجي وتل او د نړیوالو بنسټونو له لوري غزې ته د بشردوستانه مرستو لیږل شامل دي. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د غزې جګړه به راتلونکو څو ورځو کې ودرېږي او دغه راز د اسلامي هیوادونو یې غوښتي چې د غزې د بیا رغونې لپاره پراخې مالي مرستې ځانګړې کړي. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، مصر، اردن، ترکیې، اندونیزیا او پاکستان مشرانو ګډون کړی و. د سوریې او اوکراین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې یو ځل بیا پیل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سوریې د لنډمهالي ولسمشر احمد الشرع سره د لیدنې پر مهال د کیف او دمشق ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل اعلان کړی دی. زیلینسکي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اوکراین او سوریې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره پر یوې ګډې اعلامیې هوکړه او لاسلیک کړې او دا اړیکې به د متقابل درناوي او باور پر بنسټ بیا راژوندی کړي. د یادولو ده چې د اوکراین او سوریې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له 2014 کال راهیسې ترینګلې وي، خو په 2022 کال کې په بشپړ ډول پرې شو، دا ځکه چې اوکراین د روسیې د نفوذ او د سوریې د دریځونو سره مخالفت درلوده. احمد الشرع ویلي سوریه کې له تبعیض پرته داسې حکومت جوړوي چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي. د سوریې ولسمشر احمد الشرع د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو اسمبلی کې وینا وکړه او څرګنده یې کړه چې هیواد یې د جګړې څخه د بیا رغونې پر لور یوه نوي پړاو ته داخل شوی دی. هغه وویل نوی حکومت به د ټولو د حقونو او ازادیو د خوندي کولو لپاره کار کوي او هیڅ ډول تبعیض به د منلو نه وي. الشرع وویل چې د بشار الاسد د رژیم له پرځېدو وروسته سوریه د اوږدې دیکتاتورۍ له تورو پسونو خلاصه شوې او د نړیوالې ټولنې غیږ ته بیرته ورګرځېدلې ده. د سوریې ولسمشر په خپله وینا کې د حکومت د وروستیو لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې د ملي او ټول شموله خبرو اترو لړۍ پیل شوې، د وړ کسانو پر بنسټ حکومت جوړ شوی او د ولس د پراخې ونډې اصل پیاوړی شوی دی. هغه همداراز وویل چې د سوریې پارلماني ټاکنې د روان کال د تلې په 14 ترسره کیږي او خلک به د خپلې ملي شورا استازي وټاکي. احمد الشرع د سوریې د نوې تګلارې 3 بنسټیز محورونه د ملګرو ملتونو اسامبلۍ غړو ته وروپېژندل: متعادله ډیپلوماسي، امنیت او ثبات او اقتصادي پرمختګ. ملګرو ملتونو کې نږدې 4 لسیزې وروسته د سوریې د ولسمشر په توګه د احمد الشرع ګډون د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.